په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ، یو ځل بیا درته په خان کلیک چینل کې هرکلی وایم. یو سړی چې کلونه د خپل نفس سره چل او فریب کولو. د نسوح په نوم یو کسو. نسوح ښځې ته ورته سړی و. نازک غږ د ښځې په شان غړی او په وجود یې ویښتان نه لرل. د هغه شهواني قوه ډېره زیاته وه. له خپل ظاهر نه یې په ښځینه حمام کې سوء استفاده کوله او څوک د ده له اصلي بڼې نه و خبر. له همدې لارې هم تنخوا اخیسته او هم شهواني غریزه یې پوره کوله. همدارنګه څو ځلې هغه د خپل وجدان په حکم توبه ایستلې وه. دې دلاک او کیسه کشو په ښځینه حمام کې د ده د چالاکۍ او پاکارۍ اوازه د ټولو غوږونو ته رسېدلې وه. نجونو، ښځو، عامو خلکو او د دولت لوړپوړو کارکوونکو ښځو دا خوښوله چې نسوح دې په حمام کې خدمت وکړي او ده ته به هر چا له مخکې نه وخت او نوبت نیولی و. یوه ورځ د باچا په ماڼۍ کې د ده خبره یاده شوه. د باچا لور حمام ته لاړه او په حمام کولو مشغوله شوه. په دې وخت کې د باچا د لور یو قیمتي ګاڼه په حمام کې ورکه شوه. په دې پیښه د باچا لور په قهر شوه او امر یې وکړ چې ټول کارکوونکي دې وکتل شي تر څو چې قیمتي ګاڼه پیدا شي. کارکوونکو د حمام ښځې ټولې یو په بل پسې وکتلې. هغه و چې نوبت نسوح ته ورسېدو، هغه د ویرې او شرم نه تلاشۍ ته حاضر نه شو. هر خواته به چې د ده د رانیولو لپاره پسې تلل، هغه به په بل لورې وتښتېدو او دا عمل په ده باندې د غلا یو ښکاره ثبوت شو. بالاخره د بادشاه د لور ګاردانو د ده د نیولو لپاره ډېر کوشش وکړو. نسوح هم یوازې کامیابي په دې کې ولیده چې ځان د حمام په خزانه کې پټ کړي. ناچار د خزانې منځ ته ورداخل شو او لکه څرنګه چې د بادشاه د لور ګاردان ورپسې وو، نو هغه خزانې ته ورپسې راغلل او نوره خبره له دې وتلې وه چې نوموړی دې د ګاردانو له سترګو پناه چېرته پټ شي. نږدې وه چې نسوح دې رسوا شي. یو ځل بیا د خدای تعالی لوري ته متوجه شو او د زړه له اخلاصه یې توبه وویستله. په داسې حال کې چې بدن یې د ونې په شان لړزېدو، په ټول وجود او مات زړه یې وویل خدایه په وار مې توبه ایستلې ده او بیرته مې ماته کړې. دا ځل ستا لویي او عظمت، دا ځل هم زما دغه بد او قبیح عمل پټ کړه. وروسته له دې به هیڅ ډول ګناه نه کوم. او له خدای وغوښتل چې له دغه غم او رسوایۍ څخه ما په خپل فضل او کرم باندې وساتي. نسوح په واقعیت سره دا ځل د زړه له تله توبه ایستلې وه. ناڅاپه د حمام نه بهر اوازه شوه چې دا بیچاره پرېږدئ. د باچا د لور ګاڼه پیدا شوه. همغه و چې نسوح یې پرېښودو. په ستړي او مات زړه یې د خدای جل جلاله شکر ادا کړ. د باچا لور د خدمت او دغې کیسې څخه یې عبرت واخیست او خپل کور ته لاړو. نسوح د خدای جل جلاله عنایت په خپلو سترګو ولیدو. همغه و چې په خپله توبه کلک پاتې شو او سم د لاسه یې هغه کار یعنې کیسه مالي پرېښوده. د حمام له پرېښودلو څخه یې څو ورځې نه وې وتلې چې د باچا لور نوموړی د کار کولو لپاره بیا ښځینه حمام ته وروغوښتو. خو نسوح ځواب ورکړ چې لاس مې خوږېږي او دا کار یعنې کیسه مالي نشم کولی او حمام ته د کیسه مالۍ لپاره بیا ورانغی. هر څومره مال او پیسې چې د دې ګناه او بدې لارې پیدا کړې وې، هغه یې د خدای جل جلاله په لار کې غریبانو او بېوزلو خلکو ته ورکړئ. او څرنګه چې هغه د دغه ښار د ښځو حق نشو پوره کولی، نو یې نشو کولی څو په دغه ښار کې پاتې او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړي. ناچاره له هغه ښار څخه لاړ او په یو غره کې چې له ښاره یو څه لرې و ژوند اختیار کړ او د خدای جل جلاله په عبادت کې ځان مشغول کړ. یوه شپه یې خوب ولید چې یو څوک ورته وایي چې ای نسوحه، تا څرنګه توبه کړې ده په داسې حال کې چې پوستکې او غوښې دې له حرامو څخه رشد او نمو کړي. ته باید داسې توبه وباسې چې له وجود څخه دې حرامې غوښې ټولې توی شي. همغه و چې له خوبه بیدار شو، نو له ځان سره یې هوډ وکړ چې لوی تیږې به له یو ځای نه بل ځای ته وړي تر څو یې د وجود غوښې اوبه شي. نسوح همدا کار کولو. تیږې به یې له یو ځای نه بل ځای ته وړي. یوه ورځ په خپل کار کې مشغول و چې سترګې په میخو یعنې غواو ولګېدې چې په هغه غره کې سرېدې. په دې فکر کې شو چې دا میخې له کوم ځای راغلي او د چا دي. بیا یې فکر وکړ چې کیدای شي دا له کوم شپون څخه راځانګړې شوي وي او ورڅخه پاتې شوي وي. باید چې له ځان سره یې وساتم تر څو یې څښتن پیدا شي. نو هغه میخې له ځان سره وساتلې. هغه و چې میخې څو نسله لنګې شوې او نسوح د هغه له شیدو ګټه اخیسته. یوه ورځ چې له یو کاروان نه لاره غلطه شوې وه چې له تندې نه د هلاکت په حال کې و، د نسوح خواته ورغلل او چې نسوح یې ولید، نو له هغه څخه یې د اوبو غوښتنه وکړه. نسوح د اوبو په ځای دوی ته شیدې ورکړې. څرنګه چې دوی ټول ماړه شول، نو پس له هغې د ده نه د ښار د لارې پوښتنه وکړه. نسوح ورته د ښار تر ټولو لنډه لاره وښوده او د حرکت په وخت کې دوی ټولو نسوح ته دعا وکړه.
وختونه تیر شول او په غره کې کلاوې جوړې شوې، د اوبو څاګان یې وکیندل، ورو ورو یې واړه واړه کورونه جوړ کړل او یو کوچنی ښار ترې جوړ شو او له هرې خوا څخه به خلک راتلل او هلته به یې ژوند کاوه. هر چا نسوح ته په درنه سترګه کتل او د نسوح درناوی او عزت یې کولو. په څه وخت کې د نسوح د عدالت او انصاف او ښه تدبیر اوازه د هغه وخت باچا ته ورسېده. دا باچا د همغه جلی پلار و چې کیسه یې تېره شوه. د دې خبرې په اورېدو سره د هغه د لیدو په تکل کې شو. خپلو مامورینو ته یې دنده ورکړه چې نسوح د ده دربار ته دعوت کړی. همغه و چې د باچا بلنه نسوح ته ورسېده، خو نسوح د باچا بلنه ونه منله او وی ویل چې زه د باچا دربار ته اړتیا نه لرم او سلطان ته له ورتلو څخه یې معذرت وغوښتو. باچا ته چې درباریانو دا خبره ورسوله په تعجب کې شو او وی ویل چې نسوح نه راځي نو زه به خپله ورشم او ورسره به ووینم. همغه و چې باچا د نسوح په لوري حرکت وکړ. کله چې د هغه محل ته ورسید نو اسرائیل علیه السلام ته د خدای جل جلاله لخوا امر وشو چې د باچا نه روح واخلي. د باچا څخه په هغه ځای روح پورته شو او وفات شو. کله چې نسوح خبر شو چې باچا د ده لیدو لپاره راغلی و نو نسوح د باچا د تکفین او تجهیز په مراسمو کې د خاورو ته سپارلو پوره ګډون وکړ. او څرنګه چې باچا زوی نه لرلو، خلکو او د دولت مشرانو دا خو بلله چې نسوح د باچای په تخت کېنوي. همداسې وشول او نسوح د باچای په تخت کېناست او په ټول ملک کې د عدالت حکومت کولو او د باچا له لور سره هغه چې مخکې کیسه تېره شوه واده وکړ. د واده په ورځ د خپلې بادشاهۍ په بارګاه کې ناستو چې ناڅاپه یو کس راغی او مخې ته یې ودرېد او ورته یې وویل څو کاله مخکې مې میښې ورکې شوې وي، اوس مې له تا سره پیدا کړې، ما ته مې بیرته خپل مال واپس که. نسوح ورته وویل سمه ده. امر یې وکړ چې میښې بیرته ورکړئ. هغه ورته وویل چې زما میښې دې ساتلي، د شیدو او مال څخه یې دي چې ګټه پورته کړې ده هغه درته حلال او بخلي مې دي او پاتې مال ما سره نیمه یې کړه. نسوح هم ورسره ومنله او امر یې وکړ چې ټول راوړل شوی او پاتې شوی مال له هغه سره نیمه یې کړي. هغه سړي وویل ای نسوحه پوه شه، نه زه شپون یم او نه هغه میښې دي، بلکې موږ دوه فرښتې ستا د امتحانولو لپاره راغلي یو. دغه ټول مال او نعمت ستا د رښتینې توبې اجر و، ستا لپاره د حلال وي او له نظره یې ورک شول. مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. که غواړئ تاسو سره نور هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې شریکې کړو نو زموږ د چینل د سبسکرایب بټن در سره ووهئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډیره مننه.